مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول چې تاسو ته معلومه ده چې د فوج او لشکر د پاره مهم شی بیرغ وو او د لشکر افراد به پر بیرغ سره راټولېده. د لشکر شکست او ثبات هم په بیرغ معلومه ده. نو اوس چې بیرغ ولوېدی او نسته، په مسلمانانو کې ماته او تېښته شروع سوه. هر یو پر خپل سر یوې او بلې خواته ځغلي. د حدیث شریف راوي ابو رافع رضی الله تعالی عنه وایي مسلمانانو داسې شکست وخوړی چې دغه په مثل یې هیڅ شکست نه ولیدلی. او قسم په الله د مسلمانانو دوه نفره یو ځای نه سره لیده کېده. هر یو جلا جلا دي. مسلمانان زغلي او میدان جنگ پرېږدي. په دغه وخت کې د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یو قهرمان پهلوان چې ثابت ابن ارقم رضی الله تعالی عنه او د هغو کسانو څخه دی چې بدر ته حاضر شوی وو، ورته سو او ځان یې بیرغ ته ورساوه. د مسلمانانو بیرغ یې پورته کړ. ورونو، تاسو فکر وکړئ، په دغه حالت کې څوک بیرغ پورته کوي یا یې پورته کولای شي؟ د مخه چې لشکر منظم وو، نو د کم چا څخه چې په بیرغ وو د هغه پر شاوخوا به ډېر شدید امنیت نیول شوی وو. صحابه کرام به پر راګرځېدلي وو او د هغه څخه به دفاع کول. مګر اوس چې ثابت رضی الله تعالی عنه بیرغ پورته کوي، نه څوک ورسره دي او نه د ده څخه څوک دفاع کوي. لکه د مخه چې مو درته وویل چې مسلمانان دوه نفره هم نه دي سره یو ځای، خو بیا هم ثابت رضی الله تعالی عنه بیرغ پورته کوي. هغه مسلمانان چې په دغه منطقه کې وو او ویلې ده چې بیرغ پورته سو، نو په قراره و بیرغ ته ورنږدې کېده. خو اول هغه څوک چې ثابت رضی الله تعالی عنه ته راورسېدی هغه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه. په دغه وخت کې ثابت رضی الله تعالی عنه بیرغ و خالد ته ونیوي، ویل واخله یا خالد. خالد رضی الله تعالی عنه ویل یا ثابت، ته تر ما مشر یې او د اهل بدر څخه یې. ثابت ویل واخله یا خالد، په والله ما نکي راپورته مګر ستا دپاره. دا د جنگ میدان دی، دا د بحث او نقاش وخت نه دی. دا کار یو تجربه کار سړی غواړي او ته د تجربه خاوند یې. خالد رضی الله تعالی عنه هم نور دلایل و نه ویل او بیرغ یې واخیستی. او هلته په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل اوس بیرغ یو سیف من سیوف الله خالد ابن ولید واخیستی. او د دغه ورځ څخه خالد رضی الله تعالی عنه په سیف الله سره مسماسو، یعنی د الله جل جلاله تر چې پر کفارو یې مسلط کړی دی.
اوس چې خالد رضی الله تعالی عنہ بیرغ واخیستی، بیرغ شوروي او په لوړ आवाज نارې وهي، راټول سي. مسلمانانو چې بیرغ ولیدي چې بیا پورته سو نو سره راټولېده. هغه تښتېدلو نفرو هم مراجعه وکړه او سره یو ځای کیږي. خالد رضی الله تعالی عنہ هم په تلوار او فوري شکل امرونه صادرول او اوامر یې په لشکر کې نشریږي. په څو لحظو کې هغه تښتېدلې لشکر بیرته منظم کړي. حتی رومیانو هیڅ فکر نکاوه چې مات شوی لشکر دی بیرته سره یو ځای شي. په څو لحظو کې دی هغه مات شوی او تښتېدلې لشکر بیرته سره راټول شي. دا د هیڅ چا وزرته نه لویده. کوم وخت چې لشکر سره یو ځای او منظم سو، خالد رضی الله تعالی عنہ امر وکړي چې د رومیانو پر لشکر یو ځای حمله وکړي. مسلمانانو هم پر رومیانو حمله وکړه. هغه په تعجب کې سو. یوازې دا نه چې مات شوی لشکر سره راټول سو، بلکې په نوې حمله هم لاس پورې کړي. مسلمانانو په کفارو کې قتل او وژنه شروع کړه. امام بخاری د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې وایي د مؤته په ورځ ما په لاس کې 9 تورې ماتې شوې. په لاس کې مې بیل یوې یمنۍ تورې بل نه سوه پاته. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته په مدینه منوره کې وخپلو اصحاب کرامو ته د جنگ حالات بیانول. او کوم وخت چې عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ شهید شو او د مسلمانانو بیرغ ولوېدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې عبد الله شهید شو او بیرغ ولوېدی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د څه وخت د پاره چپ او ساکت شو. یقینا صحابه کرام ورخطا او غمجن دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ګوري او هغه هم څه نه وایي، تر سترګو یې اوښکې بهیږي. خو هلته چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ بیرغ واخیستی، دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل اوس بیرغ سیف من سیوف الله واخیستی او جنگ شروع شو. واقعا هم په موته کې د مسلمانانو او روم ترمنځ ډیر شدید جنگ روان وو. دې جنگ تر ماښامه دوام وکړي او په رومیانو کې ډیر قتل او وژنه وکړه. مسلمانان په ډیر شجاعت او مړانه په صبر او تحمل د دغه لوی لشکر په مقابل کې ودرېده. رومیان په تعجب کې و چې دغه کوچنی لشکر څنګه دغه لوی او بے پایانه لشکر د حملو و مخته لکه د دریاب څپې چې را روانې وي طاقت کوي. کوم وخت چې ماښام سو او دوه لشکره سره جلاس و، د رومیانو هیڅ وزرته نه لوېده چې دا په دوی څه وسوه. پس له هغه څخه چې روم کامیاب سو، خبره بیرته د دوی و ماتې ته واوښته. بیا نو په دغه شپه کې چې د مؤته د جنگ اومه شپه ده، خالد رضی الله تعالی عنہ خپل حربي نبوغ ښکاره کړي. فکر کوي چې مسلمانان څنګه او په کومه طریقه سره د دغه ورته او جال څخه خلاص کړي چې دوی پکښې لوېدلي دي. او دا یې حسول چې اوس یو جنگي چم او حیله پکار ده چې د دشمن په زړه کې هم بیره ورواچوي او هم مسلمانان په داسې قسم سره د میدان جنگ څخه وباسي چې د روم لشکر د دوی په شړلو او تعقیبولو پسې نسی. خالد رضی الله تعالی عنہ په دې ښه پوهېدی که موږ بېله حیلې پر شا ولاړ سو، د روم لشکر په موږ پسې کیږي او په هغه وخت کې یو مسلمان هم ژوندی نه پاته کیږي. نو یې په دغه شپه ډېره لو عظیمه او با تدبیره نقشه جوړه کړه چې موږ باید پر شا ولاړ سو او نور و جنگ ته دوام ورنکو، چې په عربي کې انسحاب ورته وایي. او دا هغه کامیاب ترین انسحاب یا پر شاتګ دی چې په ټوله تاریخ کې مثل نشته. نو خالد رضی الله تعالی عنہ په دغه شپه څه وکړه؟ ډېر کارونه یې وکړه. ټوله شپه تر سهاره پورې پر دغه خپل نقشه کار وکړي او ښه فکر یې پکښې وواهه. موږ پخوا هم درته ویلي وه چې د هغه وخت په جنګو کې لشکر پر 5 حصې ویشل کېدی، چې یوه حصه مقدمه وه چې دا به تر لشکر د مخه وه، بله حصه مؤخره وه چې د لشکر تر شا به وه، او بله حصه میمنه وه چې راسته طرف ته به وه،
بل حصہ میسره وه چې چپه طرف ته به وه او یوې حصې ته قلب ویل کېدی چې دا حصہ به د ټولو په مابین کې وه. د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د دغې شپې د کارو څخه یو دا و چې میمنه یې د میسره پر ځای ودرول او میسره یې د میمنه پر ځای. دارنګه قلب، مقدمه او مؤخره ټول د خپل ځایو څخه سره واړول. بل یې امر وکړ چې ټول بیرغو ته تغییر ورکړي. هغه بیرغونه چې د مخه په لشکر کې موجود و او خلق پر راټولېده د ټول بیرغو شکل او رنگ ته تغییر ورکړي. او بیا یې د مسلمانانو څخه د سپرو یو ډله امر کړه چې تاسو به په دغه شپه کې د مدینې منورې و طرف ته ولاړ شئ. کوم وخت چې ډېر ښه لرې ولاړاست تر داسې اندازې چې موږ تاسو نه وینو او تاسو موږ نه وینئ نو شپه به هلته تیره کړئ او سبا چې ورځ سوه تاسو به څه کوئ؟ د هغه په باره کې هم پوره تعلیمات ورکړه. هغه داسې تاسو به پر څو حصو تقسیم سئ. یو حصہ یا ډله به مو پس له نیم ساعته پر آسانو سپاره د مسلمانانو ولشکر ته راځي. خو دغه راتګ به مو پر داسې لار وي چې خاوره نه وي او ډیره دوړه کوي. خالد رضی الله تعالی عنه دلته د پاته خلقو سره د جنگ د 9 ورځې په سهار کې د جنگ لپاره آمادګي ونیول. کوم وخت چې سهار سو او اوس جنگ شروع کیږي رومیان او کفار چې ورته ګوري نور نوی خلق دي او نوی بیرغونه دي. نوی خلق خو په دې ورته معلوم سو چې د هر طرف خلق بل طرف ته تللی و نو نوی ورته معلومه ده. کفار سره وویل نوی خلق او نوی بیرغونه موږ پر هغو درو زرو نفرو نسوای کامیاب کېدلای او اوس د شپې و دوی ته نور کومک هم راغلی دی. کفار په دغه بیره او خوف کې و چې د سپرو هغه اوله ډله را رهیده او پر داسې لار راځي چې ټوله خاوره ده او یو لو دوړه را رهیده. که څه هم دوی لږ نفر و خو د لرې داسې معلومیږي لکه بل لشکر چې را رهیوي. خالد رضی الله تعالی عنه دا هم ورته ویلي و چې رانږدې سئ د الله اکبر نارې وهي. دغه ډله هم په لوړ آواز تکبیرونه وایي. دلته د مسلمانانو لشکر هم تکبیرونه ورسره شروع کړه. رومیان او کفار وارخطا سوه ویل دا خو هغه دي نور هم پسې را رهیدي. لږ وخت وروسته بله ډله پر دغه ترتیب را رهیده. لږ وخت وروسته بله ډله پر دغه قسم را رهیده او بیا بله ډله. د کفارو زړونه لویږي او وارخطا کیږي چې دا څه حال دی؟ لشکر په لشکر پسې را رهیدي. موږ په هغه اولو نفرو څه نسوای کولای او اوس دغه دونه لشکري نورې هم را رهیدي. اصلا دغه راتلونکي نفر ډېر لږ نفر و خو په دوړو کې نه معلومېده او د کفارو په خیال ډېر زیات نفر ورتله. دلته رومیان وارخطا دي. د بلې خوا خالد رضی الله تعالی عنه د هجوم او حمله امر وکړ. اوس نو د 9 ورځې جنگ شروع شو. ابو رافع رضی الله تعالی عنه وایي قسم په الله چې نه تر دغه ورځې د مخه او نه تر دغه ورځې وروسته دغه شدید جنگ لیدلی دی. په ټول عمر بیا ما داسې جنگ ونه لیدی. تاسو فکر وکړئ چې دا به څونه شدید جنگ و. په دغه ورځ هم د خالد رضی الله تعالی عنه په لاس کې څو تورې ماتې سوې. د اوسپنې تورې د انسانانو پر سرو ماتېږي. دا به څنګه جنگ و؟ د پاره د دې چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په جنگ او قوت پوسو. خالد رضی الله تعالی عنه په جنگ او قوت کې ډېر ماهر او قوي پهلوان وو چې مثل یې ډېر کم پیدا کیږي. د رضی الله تعالی عنه ډېر جګ او لوی سړی وو. پر آس چې بسپور وو پښې به مځکې ته رسېدې. په ټولو مسلمانانو کې نه بلکې په ټولو خلقو کې که مسلمانان و که کفار فقط دغه 2 نفر و چې په 2 تورو یې جنگ کاوه. یو خالد ابن ولید او بل زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه چې په یو وخت کې به پراسته او چپه لاس جنگ او وهل کول. نور ټول خلق په یو لاس جنگ کوي خو دوی په 2 لاسو جنگ کاوه. څرنګه چې خالد رضی الله تعالی عنه به په جنگ کې پر آس پور وو او پښې به مځکې ته رسېدې
نو آس به په پښو یوې او بلې خواته به وي. خالد رضی الله تعالی عنہ د فکر څخه لوړ جنگ کاوه، مثل یې نه وو او نسته. دلته چې د مؤته په اومه ورځ پر کفارو دغه شدیده حمله شروع شوه، په کفارو کې ډېر قتل او وژنه وسوه. ابو رافع رضی الله تعالی عنہ وایي ومې د چرومیان او غساسنه زغلي تشتي ماته یې وخوړه، د جنگ میدان پرېږدي، یوې خوا او بلې خوا ته زغلي، ځانونه باسي او مسلمانان ورته مخه کیږي. څو د غساسنه و پاچا ته ورسېده چې نوم یې فیدور و او د هرقل ورور و چې دی دغه جنگ عمومي قومندان هم و. په دغه وخت کې خالد رضی الله تعالی عنہ امر وکړي چې ټول مسلمانان دې د جنگ د میدان څخه راووځي. دلته نو د مسلمانانو لشکر ټول پر شاځي. رومیان بیا په تعجب کې سوه چې دا څه قصه ده، کامیاب لشکر ولی پر شاځي؟ نو کفار ویل کمین یې راته نیولې دي، دا چم دی، موږ خطا باسي، پام کوي چې حمله پر ونه کوي او پسې ور نسي، پرېږدي. خالد رضی الله تعالی عنہ د خپل لشکر سره پر شاځي. ورونو د لشکر د تلفاتو د پاره خطرناک حالت دغه د انسحاب یا پر شاتلو وخت دی. په دغه وخت کې لشکر ډېر تاوانونه او تلفات ورکوي، ځکه هغه لشکر چې شاته ځي پر هغه د ډیرو شدیدو حملو امکانات شته. لکه څرنګه چې دغه سی واقعې په تاریخ کې ډیرې پیښې شوې دي. د انسحاب او پر شاتلو په وخت کې بشري خساره او تاوان ډیر زیات وي، مګر خالد رضی الله تعالی عنہ غوښته چې بېله خسارې څخه پر شا ولاړ شي. نو خالد رضی الله تعالی عنہ په قراره پر شا ځي او داسې معلومیږي لکه دی چې د روم د حمله انتظار کوي. مګر هلته د روم قومندان فیدور امر وکړي پرېږدي او خالد رضی الله تعالی عنہ نور هم د خپل لشکره سره پر شا ځي. څو دغه انسحاب او رجوع یې تر مدینه منورې پورې و، یعنی بیرته مدینه منورې ته ورسېده. او په دغه انسحاب کې د مسلمانانو څخه یو نفر هم ونه وژل شو. د جنگو په ټول تاریخ کې دغه انسحاب اول او آخر انسحاب دی چې پوره لشکر دی پر شا ولاړ شي او یو نفر دی نه ځینې ووژل شي. دا د خالد رضی الله تعالی عنہ لوی فکر او عظیمه نقشه وه. رومیان هلته په انتظار کې و چې مسلمانان به بیا راسي او حمله به را باندې وکړي، خو هغه هیڅ نسوه پیښ. بیا یې د معلوماتو دپاره جاسوسان ولېږل، خو هغه وخت مسلمانان مدینه منورې ته رسېدلي وه. وروسته نو د روم او غسان لشکرې هم ولاړې. کم وخت چې د مسلمانانو لشکر بیرته مدینه منورې ته ورسېدی، تر دوی د مخه د مدینه منورې و خلکو ته خبر رسېدلی وو چې د مسلمانانو لشکر د مؤته د جنگ څخه بېله کومې قطعي نتیجې ځانونه را خلاص کړه او بیرته را رهي سوي دي. نو د مدینه منورې ښځې او کوچنیان مخته ورته راوتلي وه او دغه لشکر استقبال او شراغله د ډبرو په ویشتلو کاوه. یعنی دغه خپل لشکر یې په ډبرو ویشتي او ویل دا د مسلمانانو اول لشکر دی چې تښتي، ویل یا به کامیابه کېدلی یا به وژل کېدلی، نو یې په ډبرو ویشتل. ویل د فی سبیل الله جهاد څخه راوتښتېدله او نارې پر وهلې یا فرار یا فرار. د مسلمانانو لشکر په دې کار ډیر ظاهر وو. یو صحابي چې د مؤته په جنگ کې ګډون کړی وو وایي زه په مدینه منوره کې خپل کور ته ورغلم، خو ښځې مې دروازه نه را خلاصول، کور ته نه پرېښولم. خپلې ښځې مې راته ویل ته د الله جل جلاله په لار کې د جهاد څخه وتښتېدې؟ والله که زما کور ته راننوځې. دا هغه مسلمانې ښځې وې چې خپل نران یې و جهاد ته څنګه تشویقول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې دغه خبر ورسېدی نو یې امر وکړي چې خلق دې راټول شي. کم وخت چې خلق راټول شوه ویې فرمایل لیسوا بالفرار ولكنهم الكرار ان شاء الله انا فئه كل مؤمن. یعنی دوی تښتېدلي نه دي بلکې دوی بیا حمله کوونکي دي ان شاء الله، او زه د هر مؤمن ډله یم. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه قول کې چې زه د هر مؤمن ډله یم د سورة الانفال و 15
او 14 نمبر آیاتو ته اشاره ده چې الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. یعنی ای مؤمنانو کم وخت چې په جنگ کې د هغو کسانو سره ملاقات او مخامخ سي چې کافران سوي دي په داسې حال کې چې دوی ډېر او ګڼ وي نو تاسو و دوی تخپل شاوي مور ګرځوي چې تشتي یا د چیشت په نیت شاوي ور وګرځوي. تر دغه ځای پورې دغه آیات شریف په امر او حکم د کفارو څخه تشتیدل نه دی روا که څه هم کفار ډېر او زیات وي. او په ورستنی آیات شریف کې الله جل جلاله فرمایي که چا په میدان جنگ کې و کفارو ته شاور وګرځول یعنی وتشتدي هغه د الله جل جلاله په قهر او غضب اخته او گرفتار سو او د هغه ځای جهنم دی. مگر هو هغه کسان په دغه حکم کې نه دي شامل کوم چې د بل حمله د پاره ځان آماده کوي یا هلته د مسلمانانو ډلې ته ځان ورسوي لکه څنګه چې الله جل جلاله په ورستنی آیات شریف کې فرمایي ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يعني هر هغه څوک چې کفارو ته د جنگ په ورځ شاور ګرځوي یا شاور وګرځوي به له هغو کسانو څخه چې بیرته راګرځېدونکي وي یعنی د بلې حملې د پاره ځان تیاروي یا دشمن ته چم کوي یا دا چې د مجاهدینو بلې ډلې ته ځان رسوي به له دغه کسانو څخه کم کسان چې تشتي هغه د الله جل جلاله په غضب اخته او مبتلا سو او د هغه د اوسېدلو ځای دوزخ دی او دغه دوزخ د ورتلو بد ځای دی. مقصد دا چې که په جنگ کې یو څوک د یوې ډلې و طرف ته ورسي یا خپل د قومندې مرکز ته ورسي دلته هم و دشمن ته شاګرځول کیږي مگر دغه شاګرځول جائز او روا دي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل انا فئه كل مؤمن زه د هر مسلمان ډله او کومک کوونکی یم. هغه څوک چې ماته رجوع وکي هغه نه دی تشتدلی بلکې زه د دوی ډله او کومک کوونکی یم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا ښکارا او معلومه کړه چې دغه د دوی انسحاب او پرشاتګ د دوی اجر او ثواب نور کموي دغه جنگ قدر او عظمت نه پکمیږي. ورون دغه د مؤتوا جنگ ته غزا نه ویل کیږي ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشتراک نه دی پکښ کړی نو ځکه د مؤتا جنگ یا د مؤتا سریه ورته ویل کیږي او دغه جنگ په نتیجه کې د کفارو وژل شوي کسان په سوو خو دقیق حساب یې نه دی معلوم او د مسلمانانو شهیدان هم ډیر دي چې صحیح عدد یې نه دی معلوم مگر هغه کسان چې نمونه یې یاد شوي دي چې وایي دغه کسان د مؤتا په جنگ کې شهیدان شوي دي هغه 12 نفر دي مگر حقیقتا د مسلمانانو شهیدان تر دغه ډیر و. دغه جنگ په نتیجه کې که څه هم مسلمانانو د غسان د قبیلې څخه خپل هغه انتقام او بدله نکړه حاصله کوم چې دوی د هغه د پاره دغه زحمتونه او تکالیف وزغمل مگر دغه جنگ اثر د مسلمانانو د شهرت او عزت لپاره ډیر زیات د مسلمانانو دغه جنگ عرب په حیرت او دهشت کې واچول ځکه په هغه وخت کې روم د مځکې پر مخ هغه لوی دولت او عظیم قوت وو او عربو داسې خیال کاوه چې د روم سره جنگ کول د خپل ځان بربادي او تباهي ده او اوس د مسلمانانو دغه کوچنی لشکر چې ټول شمیر یې 3000 نفر وو د رومیانو د هغه لوی لشکر سره جنگ کوي چې شمیر یې 2 لک نفر وو او په لیدلو کې داسې معلومه دي لکه یو دریاب چې شروع یې معلومیږي خو د آخر او انتهای هیڅ درک نه وي معلوم او بیا هم مسلمانان دغه جنگ څخه په داسې ډول سره بیرته راغله چې د یادولو وړ تاوان نو ورته پیښ شوی. دا د زمانه او تاریخ د عجایب څخه وو
او د دې تاکید یې کاوه چې مسلمانان بل قسم انسانان دي. دا د هغه جملې خلقو څخه نه دي چې عربو عادت ورسره درلودي یا یې پیژنده. دغه د مسلمانانو د ډلې کومک او تائید د الله جل جلاله د طرفه څخه کیږي او د دوی لارښوونکی په حق سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. نو ځکه موږ وینو چې د عربو هغه سرسخته او شریر قبیله چې تر اوسه پر مسلمانانو حمله کولې پس له دغه جنگ یې و اسلام ته مخ راواړاوه. د بنو سلیم، اشجاع، غطفان، زبیان، فزاره او نوري قبیله مسلمانان شوه او دغه جنگ د روم سره د خونړیو جګړو شروع و. دغه جنگ د روم د شارو د فتح کولو د پاره مقدمه او تمهید و. دغه جنگ و چې په وروسته کې مسلمانان پر دې قادر کړه چې ډېرې لرې مځکې تر خپل تسلط لاندې راولي. هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مسجد نبوي کې و مسلمانانو ته د جنگ حالات بیانول، پس له هغه څخه چې دغه مجلس څخه ولاړ سو نو د جعفر رضی الله تعالی عنہ کور ته ورغلی. تر دغه وخت د مسلمانانو لشکر په مؤته کې وو او مدینه منورې ته حال نه دی راغلی. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جعفر رضی الله تعالی عنہ کور ته ورغلی. دغه حدیث شریف روایت په خپل عبد الله ابن جعفر رضی الله تعالی عنہ کوي چې دغه عبد الله په دغه وخت کې کوچنی وو او بیا په ورسته کې د مسلمانانو د لوی علماو څخه سو او دی. نو دغه عبد الله ابن جعفر رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې د مؤته د جنگ په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ کور ته راغلی او موږ د جعفر رضی الله تعالی عنہ اولادونه پر راټول شو. موږ یې په غیږ کې ونیولو او په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر شدید جړل. کوم وخت چې د جعفر رضی الله تعالی عنہ شذ ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې اولادونه په غیږ کې نیولې دي او ژاړي، ویل یا رسول الله آیا د جعفر د طرفه کم حال او خبر راغلی دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل جعفر د الله جل جلاله په لار کې شهید سو. د شهید څخه لو چغه وسوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل نبا کالی سره او نبا ځان او زګر په چپلاخ وه فقط وجاړه. ورونو دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه و موږ او تاسو ټول ته لارښوونه ده چې د غم او مصیبت په وخت کې په پټه خوله ژړا جائزه او روا ده، مګر د کالو سرل د ځان وهل چغه او بغاري په لوړ आवाज سره ژړا نه دی روا. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل هم ژړل وی فرمایل هر هغه څوک چې غواړي چې وژاړي پر مثل د جعفر دی وژاړي، یعنی جعفر غوندي خلق په ژړا ارزي. ورونو جعفر رضی الله تعالی عنہ د شو او بهترینو مسلمانانو څخه وو. جعفر رضی الله تعالی عنہ د هغه اول مهاجرین څخه وو چې حبشه ته هجرت کړی وو. جعفر رضی الله تعالی عنہ د هغه مسلمانانو څخه وو چې د اسلام د پاره یې ډېره قرباني ورکړې ده. اسلام یې پر خپل ځان تطبیق کړی او عملي کړی وو. ورسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و انصار ته وویل د جعفر د اهل او کورنۍ څخه مبه خبره کیږي او وی فرمایل د جعفر و کورنۍ ته خواړه ور جوړ کړي ځکه دوی په خپل غم مشغوله دي، یعنی د خوړو و جوړولو او خړولو ته پام او فکر نشته، نو تاسو خواړه ورته راوړي. ورونو دا هم و ټوله امت مسلمه ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لارښوونه ده او دغه د اسلام امر دی. کم کور ته چې د یو قریب په وفات سره غم او مصیبت پیښ شي، خواړه او د ژوند ضرورت تاسو وروړي، واقعي غم شریکی او همدردی ورسره وکړي. دغه اوسنی رواجونه او عادات نه صحیح دي او نه شرعي دي. د هغه وفات شوی شخص کورنۍ په خپل غم مشغوله وي، دوی ته د هغه دوست په وفات سره د څونه مشکلاتو دروازې را خلاصې شوي وي او د بلې خوا نور نه رابلل شوي میلمانه هم ورسي او پرواړه وي. بیا نو ښه عزت
ښه خواړه او مناسبات هم غواړي. د هغې کورنۍ پر غم یو بل تکلیف او زحمت هم ورزیات کړي چې دغه نه بلل سوو میلمنو په خدمت او د خواهشاتو په پوره کولو مشغوله سي. په زیاته چې بیا دغه کورنۍ غریبه او ناداره هم وي، نو دغه اجباري میلمنو د مصارفو دپاره د پیسو و پورولو ته اړ او مجبوره سي. په زیاته بیا د ښځو فاتحه چې 2 منه د چلم خواږه تمباکو پکښې کاریږي. کشکې موږ او تاسې د دغسې غیر معقول او غیر شرعي رواجو او عادتو مخه ونیسو او د غمزده سره په واقعي او اسلامي ډول غم شریکه او همدرده سو. خیر، دا د جعفر رضی الله تعالی عنہ د شهادت واقعه وه او هغه د سید البشر رحمت للعالمین لارښوونې وې. د ذات السلاسل سریه. اولا ذات السلاسل د یو ځای نوم دی چې د وادي القرا و شاته پروت دی، خو ابن اسحاق وایي د مسلمانانو دغه سریه د جذام د قبیلې په مځکه کې پر یو اوبو واړول چې دغه اوبو ته سلسل ویل کېده، نو ځکه دغه سریه ته د ذات السلاسل سریه ویل کېږي. د ذات السلاسل سریه د مؤته د جنگ د نتایجو څخه ده. د مؤته جنگ د هجرت د 8م کال د جمادی الاول په میاشت کې وو، خو دغه کال د جمادی الاخر په میاشت کې، یعنی فقط یو میاشت وروسته دغه سریه و هغه منطقې ته نږدې ولېږل شوه. دغه سریه د لېږلو دپاره علماء کرام 2 سببه بیانوي. څوک وایي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د هغه عربي قبیلو موقف د مؤته په جنگ کې ور معلوم سو، کومې چې د شام پر حدودو اوسېدلې، چې دغه قبیلې د مسلمانانو پر ضد د روم سره یو ځای سوې، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې دپاره یو اشد ضرورت حس کړي چې د یو داسې حکمت څخه کار واخلي چې په هغه حکمت سره دغه قبیلو او د روم په مابین کې تفرقه او جلاوالی راولي، چې د بل وار دپاره دونه لوی لښکر د مسلمانانو پر ضد نسي سره یو ځای، او په عوض د دې چې دغه قبیلې د روم سره اتحاد ولري باید د مسلمانانو سره ولري. نو ځکه دغه نقشې د عملي کولو دپاره عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ اختیار کړ، ځکه د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ د پلار مور په دغه قبیلو کې د بلی د قبیلې څخه و یا د بلا د قبیلې څخه و. نو یا عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ د مؤته تر جنگ وروسته د هجرت د 8م کال د جمادی الاخر په میاشت کې ورولېږي. او ځینې علما وایي د مدینې منورې استخبارات او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر راوړي چې د قزاعه قبیلې خلق راټول کړي دي، غواړي چې پر مدینه منوره حمله وکړي. خو په حقیقت کې شاید دغه دواړه سبب موجود و. هغه اول سبب خو مو درته بیان کړي، اوس به دغه دوام سبب په تفصیل سره درته بیان کوم. ورونو، هلته یو قبیله و چې د قزاعه قبیله ورته ویل کېده. دغه قبیلې چې و شام او د غسان و قبیلو ته نږدې ژوند کاوه. دغه قبیلې چې د موته په جنگ کې د مسلمانانو پر شاتله ولیده، نو د دوی هم و مسلمانانو ته امید پیدا سو. تیاری او آمادګي ونیول چې پر مدینه منوره حمله وکړي، او اوس په دغه کوشش کې و چې غسان او روم هم دواړه تشویق کړي چې پر مدینه منوره حمله وکړي. و هغو ته وویل مسلمانانو ستاسو څخه ماته وخوړه او لاړه، راسئ چې اوس موږ د دوی پر مرکز حمله وکړو. او اول هغه څوک چې په دغه کار یې شروع وکړه هغه د قزاعه قبیله و. ورونو، یو فرق ته متوجه سي. د عربو یو بل قبیله سته چې د خزاعه په نامه سره یادېږي، چې هغه اکثره مسلمانان او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متعاهدین دي او د مکه مکرمه پر شاوخوا اوسېږي. خو دغه بیا بل قبیله ده چې قضاعه ورته ویل کیږي، ټول کفار و او د شام پر حدودو اوسېده. نو دغه د قضاعه قبیله د مدینې منورې د حملې لپاره ځانونه تیارول، او په عین وخت کې دا کوشش هم کاوه چې روم او غسان دواړه د مدینې منورې د حملې لپاره راوپاروي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
دغه حرکت څخه په تشویش کې سو او ویل که دغه موضوع دغه صفات سي او کفار ځانونه آماده کی نو به د مسلمانانو د پاره لوی خطر وي. ځکه هغه 2 لکه لشکر چې په مؤته کې مسلمانانو ته شکست ور نه کوي شاید اوس پر مدینه منوره راسي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې دغه موضوع د مخه تر دې چې لوسی باید هلته په خپل زنګو کې مړه او فیصله سي او قزعه په خپل مقصد کې نسی کامیاب. دغه مقصد د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو لشکر جوړ کړي چې پر قزعه حمله وکړي. هغه قزعه چې دغه اوس دغه لوی حمله د پاره ترتیبات نسی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه لشکر مشر او قومندان عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه وټاکل. ورون خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د مؤته په جنگ کې د مسلمانانو د لشکر امیر او قومندان سو. حال دا چې د اسلام فقط 4 میاشتې کېږي او اوس عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د لشکر امیر او قومندان مقرره کیږي. حال دا چې د اسلام فقط 15 میاشتې کیږي. نو دا معلومه سو چې په جنگ او د هغه په امریت کې دا خبره نه ده چې دا په اسلام کې مقدم او د مخ دی یا په اسلام کې ډیر وخت تیر کړی دی، بلکې خبره د لیاقت او استعداد ده. دغه سریه د جوړولو په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وعمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه ته وویل یا عمرو زه غواړم چې د یوې سریه یا ټولي قومندان دی وټاکم چې هم به غنیمتونه واخلي او هم به د الله جل جلاله څخه اجر او ثواب واخلي. مگر عمرو رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله قسم په الله ما د مال او غنیمتو د پاره ایمان نه دی راوړی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل نعم المال الصالح لرجل الصالح، یعنی پاک او حلال مال د صالح سړي د پاره شدی. یعنی مال که د صالح سړي سره وي ضرر نه لري. د الله جل جلاله په لار کې به مصرف کی، د جهاد، مدرسو، علماو، مسجدو، ساحانو، پلانو، شفاخانو، بلکې د عام مسلمانانو د مصلحت لپاره به مصرف کی. خو که د فاسد او فاجر سړي سره مال موجود وي بیا نو مضر او تاواني دی، ځکه د هغه د مصرف لارې معلومې دي. پر سینماو، پر شرابخانو، زناخانو، ظلم او استبداد، تکبر او خودنمایی، فخر او سیالیو د حق د منع کولو په لار کې استعمالیږي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو کوچنی لشکر جوړ کړي چې ټوله 300 نفره وه او دغه لشکر قومندان عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه وټاکي. خو په دغه لشکر کې د صحابه کرامو مشران هم موجود وو. که څه هم د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه د اسلام 15 میاشتې کېده، خو په دغه لشکر کې د تر امر لاندې لوی او مشرفه اصحاب کرام موجود وو چې د هغې جملې څخه ابو بکر صدیق، سعد ابن ابي وقاص، اسید ابن حضير، سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنهم اجمعین او داسې نور موجود وو. عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه دغه لشکر سره د مقصد پر طرف حرکت وکړي. د شپې تک کوي او د ورځې پټیږي ترڅو چې د قزاعه و قبیلې ته ورنږدې شو. خو دلته و عمرو رضی الله تعالی عنه ته خبر راغلی چې قزاعه ډېر لوی او مجهز لشکر جوړ کړی دی. نو عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه حمله ونکړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر ولېږل چې په حال خبر کې او کومک دې وغواړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور نفر هم د کومک په شکل ورته راولېږل چې دغه کومک مشر او امیر بیا ابو عبیده عامر ابن جراح رضی الله تعالی عنه او په دغه کومک کې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه هم موجود وو. اوس نو د اصحاب کرامو ټول مشران په دغه لشکر کې موجود دي. کم وخت چې دغه کومکی لشکر رهي کېدی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو عبیده رضی الله تعالی عنه امر کوي چې د عمر سره اختلاف مکوه. اوس نو دغه د کومک دله و عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه ته ورورسېده. کم وخت چې د لمانځه وخت شو ابو عبیده رضی الله تعالی عنه غوښته چې د مخه
یعنی د لمانځه امام سي، ځکه دی امیر دی. او دا هم معلومه خبره وه چې د خلقو امامت به د هغو امیر کاوه. و دې ته نه کتل کېده چې هغه حافظ دی که نه دی، دا بیا بله خبره ده. خو اصلا امامت د امیر حق و. نو څرنګه چې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د دغه کومکی ډلې امیر و، غوښته یې چې د مخه سي. مګر عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا ابا عبیده ته زما کومک یې، امیر نه یې، امیر زه یم او خلقو ته لمونځ زور کوم. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړی یم چې ستا سره باید اختلاف ونه کم د مخه. نو د لشکر عمومي قومندان عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه او د اصحاب کرامو لوی مشران د ده تر امر لاندې وو. حال دا چې دی نوی مسلمان دی او د اول وار د پاره د لشکر امیر مقرریږي. فقط 5 میاشتې د مخه د کفارو د رئیسانو څخه وو او اوس د مسلمانانو امیر دی. لشکر د قزعه پر طرف ورهدي، د شپې تک کوي او د ورځې پټیږي. څو بالکل و قزعه ته ورنږدې سو. اوس چې د دوی او قزعه په مابین کې ډېره لږ فاصله پاته ده، شپه ده او ډېر شدید یخ دی. دا هغه شپه ده چې سبا حمله کیږي. خو په دغه شپه عمرو رضی الله تعالی عنه ټول لشکر د اور د بلولو څخه منع کړ. خلق د یخ څخه ډېر په عذاب سو. تاسو په هیڅ چې په دشت کې یخ ډېر شدید وي او دا منطقه چې د شام حدود دي ډېره یخ ده او بیا اور هم نوي. نو خود ټول لشکر د یخ څخه په عذاب او تکلیف وو. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د طاقت ووته او عمرو رضی الله تعالی عنه ته ورغلی ویل یا عمرو خلق دې په تکلیف کړ، پرېږده چې اور بل کې. عمرو رضی الله تعالی عنه ویل یا قسم په الله یو نفر به هم اور نه کې بل. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په قهر او غصه بیرته ځینې راغلی. شپه تېره سوه، سهار سو. په شپه کې پر عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د جنابت غسل لازم سوی و. پس له استنجا څخه یې تیمم وواهه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولیدی چې عمرو تیمم وهي. ویل ولې تیمم وهي؟ عمرو ویل پر ما د جنابت غسل لازم سوی دی. عمر رضی الله تعالی عنه ویل اوبه موجود دي. عمرو ویل یا په اوبو غسل نکو. ویل څنګه غسل نکوي چې اوبه موجود وي تیمم نه دی روا؟ عمر رضی الله تعالی عنه ویل ډیر زورور یخ دی، غسل نسم کولای. تیمم یې ووهه او خلقو ته هم په دغه تیمامه لمونځ ورکړ. اوس نو پر مسلمانانو دغه د کارونه نور هم درانه سوه. عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته قهر ورغلی، مګر بیا هم غواړي چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره مشوره وکړي. نو ویل یا ابا بکر ته نوینې چې عمرو څه کارونه کوي؟ ځکه عمرو رضی الله تعالی عنه نسبت و دوی ته نوی مسلمان و، د دین په کارو او مسئلو دونه نو خبر لکه دوی، او پر هغه سربیره په دین کې پر دوی امریت کوي او داسې مخالف کارونه کوي. نو ځکه مسلمانان دغه د په تصرفاتو نه ورازي. مګر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې په ټول عمر کې صدیق وویل یا عمر په والله که عمر دغه کار د پاره تر تا بهتر نه وای، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به پر تا نه وای امر کړی. دغه د صدیق اکبر ژوند، عقیده او حالت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه اختیاریدو یې پوره اطمینان درلود. نو عمر رضی الله تعالی عنه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دغه جواب چپ او ساکت شو. کوم وخت چې مسلمانان د سهار د لمانځه څخه فارغ شو، نو مسلمانانو د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په امر د قزعه پر قبیله یو دم حمله وکړه. حمله ډیره شدیده او یو ځای و. د قزعه د قبیله هیڅ د خیال او ګمان نه و چې مسلمانان دې پر دوی حمله وکړي. جاسوسانو یې هم خبر نو ورته راوړي. دا حمله ناببره وه. د قزعه خلقو په تیښته شروع وکړه، بالکل د خپل منطقې څخه ووته، خپل مځکه او قبیله یې پرېښول. مسلمانان په پسې دي، وژني یې، بندیان ځینې نیسي. په دغه وخت کې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې پرېږدي، ځینې راوګرځي. دلته بیا مسلمانان ناراضه سوه، وایي موږ اوس پر کامیابه سوو، پرېږده چې بندیان ځینې ونیسو، ویې وژنو. هغه د دوی تښتې
عمرو رضی الله تعالی عنہ ویل یا پرېږدئ او ځینې راوګرځئ. مسلمانان بیا دغه امر څخه ناراضه شوه، ویل شاید ټول بندیان ونیسو، خو ده رضی الله تعالی عنہ امر وکړي چې ځینې راوګرځئ. مسلمانان د امر د اطاعت سره سم راوګرځېدل او هغه شیان چې د قضاء په قبیله کې موجود و لکه پسونه، اوښان او نور سامانونه چې دوی راوړای سوی هغه په غنیمت واخیسته او د غنیمتو سره بیرته مدینه منورې ته راغله. کوم وخت چې لشکر مدینه منورې ته راورسېدی، مسلمانانو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د عمرو رضی الله تعالی عنه د اعمالو څخه شکایت وکړي چې د دوی سره داسې او داسې کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمرو رضی الله تعالی عنه راوغوښتي او ویل یا عمرو ولې دې خلق په تکلیف کړه چې د اور و بلولو ته دې نه پرېښول؟ عمرو رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله زموږ شمیر او عدد لږ و، قزاعه او هغه کسان چې د دوی تر شا ولاړ وو که په موږ خبر سوي وای والله موږ ټول به وژلي وای، نو که موږ اور بل کړی وای یقینا او بلا شک هغه په موږ خبرېده او قسم په الله چې بیا به مو نجات نه وای پیدا کړی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل صدقت، رښتیا او صحیح دی وویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا ورته وویل ولې د خلقو امامت وکي او تا تیمم وهلی وو، حال دا چې اوبه هم در سره وي. عمرو رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله دونه زورور او شدید یخ وو که مې غسل کړی وای هلاکېدم مړ کېدم. او الله جل جلاله فرمایي ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، یعنی خپل ځانونه په هلاک کې ما اچوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل صدقت. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا وفرمایل ولې دې خلق د بندیانو د نیولو څخه منع کړه؟ عمرو رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله کدوی په حقوق ستللی وای سره پاشل کېده او که پاشل سوی وای بیا دشمن را باندې غالب کېدی. دا نه ده صحیح چې موږ په داسې مځکه کې چې هلته زموږ دشمنان ډیر وي یو او سره وپاشل سو. داسې ځای کې چې د دشمن شمیر زیات وي لشکر باید سره یو ځای وي او ما هم دغه امر ورته کړی دی چې سره راټول سي پاشل کېږي. ما بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل صدقت. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ټول تصرفات او اوامر صحیح او پرځای وبلل او هغه ورته اد کړه. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أتاك المركز الصيفي فحياك أتاك بكف د انسان تر ټولو لوی ضرورت تعلیم، أتاك المركز الصيفي او تر ټولو غوره تعلیم اسلام. بكفه الخيرات إلى الخيرات اوس له تعلیم الاسلام رادیو څخه صحبه الأخيار جدوا للعلا سعيا ينادي 100.و FM کندهار.